د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. د بین الاقوامي ښځو ورځ باندې د پیرس ایفل ټاور د افغان ښځو په حمایت کې د یو علامتي پیغام په توګه روښان کړی شو. ایفل ټاور د فرانس په نمایه علامتونو کې یو دی. د دې په ذریعه په 8 مارچ د ښځو په حق کې پیغام وړاندې شو. دغه پیغام په 4 ژبو یعنی عربي، فارسي، فرانسیسي او انګریزي کې وړاندې کړی شو. د دې پیغام مقصد د دنیا توجه او د افغان ښځو د صورتحال طرف ته راوړل و. ایفل ټاور د دنیا په مشهور سیاحتي مقاماتونو کې شامل دی او د انساني حقوقو او عالمي یکجهتۍ د اظهار لپاره ښه کردار لوبوي. د اوسني اقدام ته د میډیا توجه حاصله شوه او افغان ښځو سره یکجهتۍ لپاره زورور پیغام جوړ شو. عالمي د ښځو ورځ هر کال په 8 مارچ مناویږي. دغه ورځ د ښځو ته کومې عالمي ستونزې وي هغه مخې ته راوړي. د ایفل ټاور دغه پیغام د علامتي یکجهتۍ یو علامت دی او د افغان ښځو مسلسل جدوجهد په ډاګه کوي. دغه پیغام دغه یاددهني کوي د عالمي برادري د افغان ښځو د حقوقو حمایت وکړي. دغه پیغام افغان ښځو سره د عالمي برادرۍ حمایت ښيي او دې سره د ښځو مشکلاتو په اړه آګاهي هم راځي. د ایفل ټاور دغه پیغام صرف د یکجهتۍ اظهار نه دی بلکې عالمي تنظیمونه او حکومتونه متوجه کول دي د افغان ښځو لپاره اقدامات وکړي. افغان ښځې مختلفې ستونزو سره مخ دي. عالمي برادرۍ ته پکار دی چې د افغان ښځو د حقوقو، ازادۍ، تعلیم او صحت لپاره کار وکړي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.